سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. نننۍ ویډیو د فیسبوک اړوند ده چې څرنګه کولی شو له فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړو د موبایل ګالرۍ ته بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. په دغې ویډیو کې درته ټوله طریقه درښایم، سټیپ بای سټیپ راسره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. د ویډیو له ټاپک څخه وړاندې که چیرې تاسو له موږ سره په چینل کې نوي یاستئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې پر بیل آیکن باندې کلیک واخلئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. او همدارنګه دوستانو که چیرې تاسو غواړئ موږ سره په ټلیګرام چینل کې ګډون وکړئ، کله چې تاسو راشئ زموږ چینل ته بیا به دوستانو تاسو راسئ په دې مور اپشن باندې به کلیک واخلئ. په دې ځای کې زموږ د ټلیګرام چینل لینک شتون لري، کولی شئ له دغه لینک څخه استفاده وکړئ او موږ سره په ټلیګرام چینل کې ګډون وکړئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې هلته تر تاسې در ورسیږي. راځو دوستانو چې څرنګه کولی شو له فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړو د موبایل ګالرۍ ته. هغې دپاره تاسو راسئ د فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړئ په خپل موبایل کې او بیا به دوستانو تاسو د ویډیو برخې ته راسئ. هغه ویډیو چې تاسو غواړئ د موبایل ګالرۍ ته ډاونلوډ کړئ را به شي همغه ویډیو لومړنی انتخاب کړئ. کله چې دوستانو تاسو یا د ویډیو انتخاب کړه بیا راسئ په دې 3 لاینونو باندې به ورته کلیک واخلئ او د ویډیو لینک به کاپي کړئ. دغه ویډیو د غواړم د موبایل ګالرۍ ته ډاونلوډ کړم. لینک ګورئ دوستانو، په کله چې تاسو په 3 لاینونو باندې کلیک واخلئ دلته یو اپشن ده کاپي لینک، را به سئ همدا به کلیک کړئ او بیا به په خپل موبایل کې کروم براوزر راخلاص کړئ. دغه براوزر پر هر موبایل کې موجود وي. په سرچ کې به دوستانو ولیکئ FDOWN، همدا به دوستانو تاسو سرچ کړئ. د ویب سایټ نوم د بیا به راسئ پر فیسبوک ویډیو ډاونلوډر باندې به کلیک واخلئ. تاسو سره په خپل موبایل کې همدې ته ورته یو صفحه راخلاصیږي، همدا لومړنی ویب سایټ به کلیک کړئ. په دې ځای کې دوستانو تاسو هغه لینک پیسټ کړئ کوم چې تاسو کاپي کړ له فیسبوک ویډیو څخه. کاپي لینک مو کله واخیست بیا به راسئ دلته او په ډاونلوډ اپشن باندې به کلیک واخلئ. دغه ویډیو موږ او تاسو سره د ډاونلوډ پر حال کې د اوسمهال ډاونلوډیږي. ګورئ دوستانو په دې ځای کې موږ او تاسو سره همدا ویډیو راخیستل کیږي. تاسو غواړئ دغه ویډیو په کوم سایز کې ډاونلوډ کړئ، دلته اپشن یې موجود دي. غواړئ په نارمل کوالټي کې یا هم HD کوالټي کې غواړئ دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ. که چیرې غواړئ په نورې کوالټي کې ډاونلوډ کړئ بیا په مور اپشن باندې کلیک واخلئ. خو زه غواړم دغه ویډیو په نارمل سایز یا په نارمل کوالټي کې ډاونلوډ کړم. ولې دوستانو ما په ډاونلوډ ویډیو باندې کلیک واخیست او دلته له ما سره ډاونلوډینګ روان شو. تاسو لیدلی شئ چې دوستانو دغه ویډیو اوس مهال زما د موبایل ګالرۍ ته ډاونلوډیږي. کولی شئ له همدغې طریقې څخه د استفاده وکړئ او د فیسبوک هره ویډیو د موبایل ګالرۍ ته ډاونلوډ کړئ. یوازې دوستانو د فیسبوک ویډیو نه بلکې کولی شئ د فیسبوک سټوري هم پر همدغې طریقې سره ډاونلوډ کړئ د موبایل ګالرۍ ته. که چیرې غواړئ بله ویډیو ډاونلوډ کړئ بیا به راشئ دوستانو په خپل موبایل کې به فیسبوک راخلاص کړئ او د ویډیو برخې ته به یو ځل بیا راشئ. هغه ویډیو چې تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ د موبایل ګالرۍ ته له همغې څخه به کاپي لینک واخلئ. کله چې دوستانو تاسو په 3 لاینونو باندې کلیک واخلئ دلته دوستانو تاسو سره یو اپشن درکول کیږي کاپي لینک، را به سئ دوستانو همدا به کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته په خپل موبایل کې یو ځل بیا کروم براوزر راخلاص کړئ او په سرچ کې ولیکئ FDOWN، همدا د ویب سایټ نوم د دوستانو تاسو په سکرین باندې ښکاري FDOWN. کله چې دوستانو تاسو سرچ کړئ همدې ته ورته یو صفحه ستاسو په موبایل کې راخلاصیږي. لومړنی ویب سایټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. هغه ویډیو چې تاسو غواړئ ډاونلوډ یې کړئ د همغې لینک به په دې ځای کې پیسټ کړئ په لومړنۍ خانه کې او بیا راسئ په ډاونلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ. کولی شئ ډېر په اسانۍ سره له دغه طریقې څخه استفاده وکړئ او د موبایل ګالرۍ ته هره ویډیو ډاونلوډ کړئ. ډېری ملګري د ویډمنټ د لارې موبایل ګالرۍ ته ویډیوګانې ډاونلوډ کوي د فیسبوک یا نورو ویب سایټونو د لارې. خو دوستانو دا تر ټولو غوره او باوري طریقه ده ځکه دلته ایډز نه شو کیږي، همدارنګه اضافي اپلیکیشنونه تاسو موبایل ته نه ډاونلوډ کیږي. هغه څه چې تاسو غواړئ ډاونلوډ یې کړئ له دغه طریقې څخه ډېره اسانه او ایزي طریقه ده، کولی شئ استفاده ورڅخه وکړئ. نو دوستانو دا وه طریقه چې څرنګه کولی شو له فیسبوک څخه هره ویډیو د موبایل ګالرۍ ته ډاونلوډ کړو بغیر له کوم اپلیکیشن څخه. که ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو ته لایک ورکړئ او که تاسو زموږ سره په چینل کې نوي یاستئ زموږ همدا چینل در سره سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې پر بیل آیکن باندې کلیک واخلئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي.